ګلپاڼه یو ځل بیا د لوی مسلې ښکار شوه. په سوشل میډیا د ډانس ویډیو ورته لوی مشکل جوړ کړو. څو ورځې وړاندې چې ګلپاڼې کومه ویډیو په ټیک ټاک اپلوډ کړې وه او په خپله سندره یې ایکټینګ کړی و، یعنې ډانس غوندې کړی و، او دغه ویډیو د خیبر ضلعې یا د لنډي کوتل د ډیپټي کمشنر په کور کې جوړه شوې وه، چې وروسته دا مسله دومره راوچته شوه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو ټیم جوړ کړو چې د دې معاملې تحقیقات وشي چې ولې سرکاري عمارت کې ویډیو جوړه شوې ده. اوس زیات خلک دا هم وایي چې دا د خیبر پښتونخوا د حکومت خلاف یو سازش دی، ځکه چې د مسلم لیگ نواز شریف پارټۍ رهنما ارباب حضر حیات سره او د هغه کورنۍ سره ګلپاڼه په چکر تللې وه. خو ارباب حضر حیات په خپل یو خط کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ته لیکلي دي، ورته ویلي دي چې ګلپاڼه زموږ کورنۍ سره خیبر ضلعې ته تللې وه، موږ په چکر تللي وو او موږ ته بیا اسسټنټ کمشنر د چایو دعوت راکړو. چې کله موږ هلته لاړو نو شینکي ځایونه وو چې د ګلپاڼې ډېر زیات خوښ شول او غوښتل یې چې دغلته یو وړوکی غوندې ویډیو کلیپ جوړ کړي، چې دغه ویډیو کلیپ یو څو سیکنډه و. ګلپاڼې دغه ویډیو کلیپ جوړ کړو او بیا په ټیک ټاک باندې اپلوډ کړو، چې د هغې نه وروسته د خلکو ډېرو نیوکو سره مخ شوه او خلکو په هغې باندې منفي کمنټونه وکړل. او اوس خلک دا هم وایي چې دا د خیبر پښتونخوا د حکومت خلاف یو سازش دی، حالانکې داسې نه ده او چکر ته هیڅکله هم د سازش نوم مه ورکوئ. دوستانو، د ویډیو حقیقت همدا و، رښتیا هم چې ګلپاڼه یو سندرغاړې ده او د هغې همدغه کار دی. په هر ځای کې ویډیو جوړول او لپسینګ کول دا د سندرغاړو پیشه ده او کاروبار دی. حکومت له هم پکار دی چې دې مسایلو ته دومره توجه ونه کړي او د دې مسایلو په ځای د غریبانانو او د خپلو عوامو ژوند ته فکر او پاملرنه وکړي. ګلپاڼه به په یوه وړه ویډیو څه د حکومت سپکاوی وکړي. دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې د ګلپاڼې په باره کې مو تاسو ته معلومات درکړل. تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر را سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ او له نورو تازه او په زړه پورې معلوماتو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم، په لوی الله مسپارم. د الله په امان.